بسم الله الرحمن الرحیم. مومن او شیطان. یو متقی او پرهیزګار سړی سهار وختي د لمانځه په نیت مسجد ته روان سو. پر لاره چې تیاره و غوځار سو او کالي یې چټل سو، راپورته سو، ځان یې پاک کړ او کور ته ولاړ. جامې یې بدلې کړې او بیرته جومات ته روان سو. ناببره پر هماغه ځای بیا وښویېده او غوځار سو او جامې یې ککړې او کثیفې سوې. بیرته کور ته ولاړ، ځان یې پاک او کالي یې هم نور راواغوستل او بیرته مخ پر مسجد د لمانځه په نیت روان سو. دا مهال پر لاره یو سړی ورسره ملګری سو چې څراغ یې په لاس کې نیولی و. تر روغبړ وروسته هغه سړي ورته وویل: ما ولیدې چې مسجد ته پر لاره 2 واره غوځار سوې، نو ځکه مې دا څراغ راواخیست تر څو رڼا وي او بیا غوځار نه سي. متقي انسان هم مننه ورڅخه وکړه او دواړه مخ پر جومات روان سول. کله چې مسجد ته ورسېدل نو لومړني سړي ورته وویل چې د مخه سه، خو څراغ والا وویل چې زه مسجد ته نه ځم. متقي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سهار د لمانځه وخت دی او بل دا چې زما لپاره د څراغ هم راوړی دی، لیکن مسجد ته د لمانځه لپاره نه ځې. آیا علت یې راته ویلی سې؟ څراغ والا ورته وویل چې زه ځکه مسجد ته نه ځم چې زه اصلا شیطان یم. متقي د دې ځواب په اورېدو سره حیران سو او تعجب یې وکړ چې دا څنګه ممکنه ده، زما لپاره د څراغ راوړ تر څو بیا غوځار نه سم، خو مسجد ته نه ځې او وایې چې زه شیطان یم. څراغ والا ورته وویل چې کله مې ته ولیدې چې په دومره مینه او جذبه داسې له وخته مسجد ته د عبادت لپاره ځې، نو دا زه وم چې غوځار مې کړې، خو کله چې کور ته ولاړې جامې دې بدلې کړې او بیرته مخ پر مسجد روان سوې، یعنې په کور کې پاته نه سوې، نو خدای ستا ټول ګناهونه وبخښل، نو ځکه دوهم ځل بیا زه ستا د غوځارېدو سبب سوم. خو دا وارته بیا هم په همهغه جدیت او ټینګه اراده کور ته پاته نه سوې، بلکې یو ځل بیا جومات ته روان سوې او زه بیا هم ستا د ښویېدو سبب سوم. نو دا مهال خدای ستا د کورنۍ د ټول افرادو ګناهونه معاف کړل. زه نور پر دې وبېردم چې که دریم ځل هم ستا د غوځارېدو باعث وګرځم، نو دا ځل به خدای هرومرو ستا د ټول کلي د خلکو ګناهونه معافوي، چې زه نه غواړم خلک د ګناهونو څخه خلاص او معاف سي، نو ځکه مې ژر دغه څراغ راوړ تر څو بیا غوځار نه سي او د ډېرو خلکو ګناهونه معاف نه سي، او ځکه مې تر مسجد پورې دغسې صحیح سلامت راورسولې. وروسته دغه پرهیزګار او متقي انسان پر هغه لعنت ووایه او شیطان هم ځنې ولاړ. هو، ښه کار باید معطل نه بلکې پر خپل وخت باید اجرا سي چې ثواب یې هم ډیر وي، او هر څومره چې څوک د دین په کار کې هوډمن وي په هغه اندازه به شیطان ناکام او خوار وي.